خیسته سترګې د الله درکړي هغه سترګې دې په هغه څه کې ولګولې څه نه چې الله منع کړی هغه ژبه دې په هغه څه کې استعمال کړې څه نه چې الله منع کړی حالانکې درکړي دې د نعمتونه رب العالمین دله اندامونه او بدن درکړو نو ته راولګې د هغه بدن دې د الله په دشمنۍ کې ولګو ژبه د الله د یو نعمت دی دا نعمت ته راولګې په کنځلو کې استعمالې په فحش خبرو کې استعمالې په فساد کې په چغلخوري کې په منافقت کې استعمالې په کار دا وه چې دا ژبه چې کوم الله تعالی درکړې ده دومره اوچت نعمت چې دا ته د قرآن په تلاوت کې استعمال کړی دا ته په چاته په نصیحت کې استعمال کړی په دې باندې تا فایدهمنې خبرې کړې وې ویناګانې دې کړې وې چې د هغې د لاسه معاشرې ته قوم ته خلکو ته تا ته فایده در رسېدلې ښه دا سترګې ملک صاحب مخکې اوس اوچت نعمت دی خو چې یو سړی راولګي په دې سترګو باندې په ټیک ټاک کې او په فیسبوک کې او په یوټیوب کې ناروا حرام د زنانو تصویران فحش فلمونه سندري دمتوب او دا پې ګوري څومره ظلم کوي څومره ظلم او ما ته اوس یو مثال یو پیر ذکر کړی چې زه اوس راولګم او دا پین تاله درکړم هدیه ګفټ چې دا واله زما له طرف نه ستا دپاره هدیه شو ته دا پین راوالې او په کاغذ باندې په ما پسې کنځلې ولیکي زه به څومره خفه کېږم چې ګوره ما دله قلم درکړو نو ظالمه په حق قلم ته راولګېدې په ما پسې دې کنځلې ولیکلې رب العالمین دله اندامونه او بدن درکړو نو ته راولګېدې حق بدن دې د الله په دشمنۍ کې ولګو ښایسته سترګې د الله درکړي هغه سترګې دې په هغه څه کې ولګولې څه نه چې الله منع کړی هغه ژبه دې په هغه څه کې استعمال کړی څه نه چې الله منع کړی حالانکې درکړي دې د نعمتونه الله دي بیا راشه داسې ګوره د خپه د خپې د الله څومره اوچت نعمت دی ته راولګي په دې خپو باندې هغه ځي ته لاړ شي چې هغه ځي ته تله حرام دي یا د هغه کار دپاره پرې لاړ شي چې هغه کار حرام دي نو دا دومره نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي که غواړې دا چې دا نعمتونه برقرار پاتې شي نو اولنی کار به څه کې شکر باندې